خاوره به آزاده ساتو د خپله خاوره به آزاده ساتو دا به د هر چا د بیداده ساتو په محبت به یې آباده ساتو دا به په امن له فساده ساتو دغه ملاتړ لره تیار کړئ ولس نور د غفلت نه رابیدار کړئ ولس ګرانه شي په ګرانه سړی وجاړي ګرانه شي په ګرانه سړی وجاړي تنګ شي د ارمانه سړی وجاړي یا مینې درزار مینې قربان مینې یا مینې درزار مینې قربان مینې ستا د امتحانه سړی وجاړي او دلته د هر چا په خوله کې ژبه ده دلته د هر چا په خوله کې ژبه ده دلته به د چا نه سړی وجاړي سلامونه او نیکې هیلې په پروګرام د غره لمن کې زه باچا خان ننګیال سره د ریاض ناصحه او څنګه چې تاسو ته پته وي چې په پروګرام د غره لمن کې موږ ادبي خلک میلمه کوو نو نن زموږ د باجوړو خوږ دروند مشر محترم اشنا باجوړی صاحب راسه میلمه دی د ټولو نه مخکې د هغه ډېره مننه چې موږ په دغه لنډ تنګ وخت کې پروګرام له وخت ویستو د پروګرام ریکارډ کېدو کې راسه کېناستو نننی دغه پروګرام هم د اشنا صاحب په دغه حواله را جوړ کړی دی چې د محترم اشنا صاحب کتاب را روان دی سپوږمۍ او چینارونه غوښتله مو چې د اشنا صاحب نه دغه کتاب مطابق ستاسو دپاره تفصیلي معلومات واخلو چې دغه کتاب کله را روان دی مارکیټ ته کله را روان دی په کومو مرحلو کې دی یا اشنا صاحب په دغه کتاب کې څونه کار کړی دی تر کم حده پورې کار یې پکې کړی دی غزل پکې څونه دی نظم پکې څونه دی دغه ټولو معلوماتو دپاره موږ نن راغلي یو د اشنا صاحب خواله چې د هغه نه معلومات وکړو بیا سره څه شعرونه ترې هم واورو ټولو نه مخکې اشنا صاحب تاسو ته سلامونه وایو سلامونو نه بعد د دغه کتاب مطابق راله تفصیلي معلومات راکړئ مننه باچا خان ننګیال صاحب تاسو د ریاض ناصح صاحب مننه چې په دومره مصروفه ټایم کې تاسو مو وخت ایستلی دی د پښتو ژبې او ادب لپاره خپلې هلې ځلې کوئ زیار وباسئ یقینا چې دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده او زه ګمان کوم چې زمونږ چې څنګه زړه د شاعرانو یا زاړه شاعران زمونږ د هغوی ماضي چې کومه ده هغه په تیاره کې او د وخت او د حالاتو په ګردونو کې پټ پاتې شوي دي خو ستاسو غوندې خلکو د شتون په وجه چې موږ خوشبخته یو نیکمرغه یو چې تاسو لرو او په دغه اساس موږ دا هیله لرو چې کوم هم زموږ په سیمه کې یا د پښتو خواوشا کې چې څومره سیمې دي دلته شاعران ادیباني نو هم ستاسو د دې هڅو په وجه به دغه خلک انشاءالله چې زموږ د راروانو نسلونو دپاره خوندي پراته او دا ډېر لوی کار دی نو ستاسو هم مننه کوم څو پورې چې د کتاب خبره ده تاسو د کتاب خبره وکړه نو سپوږمۍ او چینارونه زما د کتاب نوم دی پېښور کې د کتاب کور له اړخه هغوی ته چاپ ته حواله کړی دی دغه کتاب باندې تقریبا کار پوره شوی دی د هغه د وینا مطابق چاپ شوی هم دی بایډنګ یې هم پرون شوی دی او د هغه وینا دا وه چې د ګل په ورځ باندې مطلب په اتوار پسې ورځ به تاسو ته کتاب باجوړ ته در ورسي نو امید لرم چې کتاب باجوړ ته راورسي او خدای دې وکړي چې د دې خلکو په لاسو ته ورسي دوی یې ولولي او دوی ته چې په کم درد په کم فکر یو شاعر لیکل کوي الله دې وکړي چې هغه درد هغه فکر هغه قامي شعور هغه اجتماعي شعور د خلکو ته دغه کتاب او د داسې نورو کتابونو د لارې منتقل شي نو هیلهمند یم چې ډېر زر تر زره دا کتاب راشي تاسو پکې د اصنافو هم خبره وکړه نو په دې کې مختلف شیزونه شامل دي ټپیزې پکې هم څه حصه شامل دي سندرې د نظمونو په فارمیټ کې سندرې هم شته دی نظمونه هم شته دی جدید د هغې نه علاوه په هغه کې غزل پکې زیاتره برخه چې کومه ده نو په دغه کې د غزل ده د هغې نه علاوه دوه شعرونه او قطعات هم د دغه کتاب برخه ده الله دې وکړي چې د پښتنو د تندې نه ماتېدو دغه سره اشنا صاحب که دا راته ووایي چې کتاب هم دونه لیټ کتاب ولې شو ځکه چې په نن زمانه کې که موږ وګورو نو شاعر سړی دغه کتاب ډېر جلد چاپ کوي یا په دې نن زمانه کې ستاسو کتاب دونه لیټ ولې شو څه وجوهات لري ننګیال صاحب څو پورې چې د کتاب د چاپ کولو خبره ده نو کتاب یو خدا ده چې ډېره لویه ذمهواري ده ځکه چې کتاب د رښتیا او یا د حقیقت نوم دی نو زما خپله خو یو دغه دا هم وه
په دې کې چې تر څو د یو سړي فکر د پختګۍ پورې نه وي رسېدلی هغه د دې نه قابل شوی چې خپل ښه بد وپېژني نو زه نه ګڼم چې کتاب چاپ کول به هغه له سودمن او یا فایدهمن یوه وجه خو دا وه بیا چې کله د دې مشرانو سره ناستې ولاړې رالې د ادبي د هغو سره هلې ځلې کېدې نو که ډېر هم موږ بیا په دې پوهه وو چې او زموږ دا شعر اوس د چاپ قابل دی خو بیا د شاعرانو عمومي مسلې مالي ستونزې یو څه بل څه د هغې د وجې نه کاپي وځنډېدو بهرحال تېر کال څه خپله منډه ترړه او څه د حکومت د زموږ چې کوم دلته باجوړ کلچر اسوسییشن دی د تېر یو کال نه د کلچر ډپارټمنټ سره کار کوي محکمې سره نو دغه کلچر اسوسییشن او د محکمې په تعاون باندې د باجوړ څه کتابونه داسې شو چې هغو پکې لږه لږه چانده ورکړه او هغه چاندې موږ دې ته وهڅولو چې موږ نورې په خپله پیدا کړو چې کتاب چاپ شي نو دغه یو څه وجوهات دي چې د هغې د وجې نه کتاب چاپ کول لږ ګرانه مي څو پورې چې د موجوده دور خبره تاسو وکړه په موجوده دور کې ننګیال صاحب یو ټرنډ دا دی چې مارکیټ دپاره خلک لیکل کوي ډېر کم خلک داسې چې هغوی به ادب دپاره د مقصد یا د ژوند کوي چې مطلب د خلکو ژوند دې جوړ شي بلکې خلک لګیا دی د دې لپاره لیکل کوي چې یاره زما کتاب چاپ شي او زر خرڅ شي او بس یو مارکیټ رواني نو زه ګمان نه کوم چې زه ګنې دغه فکر لرم شعر و ادب ته ځکه چې شعر و ادب د معاش غوندې د وړوکي کار ذریعه او سبب نه دي جوړول پکار بلکې دا د قام د اجتماعي شعور د بیدارۍ د قام د اجتماعي ښېګړې د قام د اجتماعي پرمختګ سبب جوړول پکار دي ځکه چې دا د الله پاک ډېره لویه او عظیمه ورکړه ده نو زما خیال نه دی چې مطلب داسې بې وخته کتابونه چاپ کول دا خو اشنا صاحب ستاسو د کتاب مطابق تاسو تفصیلي خبرې موږ سره شریک کړي اوس غواړو چې د دغه کتاب نه راخیسته شریک کړي د شعرونو د غزل په جمع کې ولې نه ننګیال صاحب د غزل نه وړاندې به هم د دغه کتاب دا کوم مواد چې زما سدي فلحال دا به هم د دغه کتاب وي چې د غزل نه وړاندې درې څلور شعرونه د غزل چې که قافیه یې ستا د اوښکو په باران هم راځي که قافیه یې ستا د اوښکو په باران هم راځي خدا یقین ساته چې دې کې به جانان هم راځي که قافیه یې ستا د اوښکو په باران هم راځي خدا یقین ساته چې دې کې به جانان هم راځي او دلته معصومې فرښتې هم د هوس ښکار دي دلته معصومې فرښتې هم د هوس ښکار دي د جوماتونو نه 15 وخته اذان هم راځي او دغه د غزل څو شعرونه چې سندرې د ښایست ورپکې وایو او ژوندي وو سندرې د ښایست ورپکې وایو او ژوندي وو په خپله باندې خپلې مینې ستایو او ژوندي وو مننه سندرې د ښایست ورپکې وایو او ژوندي وو په خپله باندې خپلې مینې ستایو او ژوندي وو که لویږو که پاڅېږو که تندک خورو په تیارو کې که لویږو که پاڅېږو که تندک خورو په تیارو کې ځانونه د منزل په لورې بیایو او ژوندي وو مننه او په ژبو که قدغن وي د وصال په مازدیګر کې په ژبو که قدغن وي د وصال په مازدیګر کې په سترګو کې سپرلي یو بل ته ښایو او ژوندي وو مننه او اوسېږو د مودو نه د حالاتو په تورتم کې اوسېږو د مودو نه د حالاتو په تورتم کې په تمه د یو ورون غوندې سبا یو او ژوندي یو مننه او اوسېږو د مودو نه د حالاتو په تیارو کې اوسېږو د مودو نه د حالاتو په تورتم کې په تمه د یو ورون غوندې سبا یو او ژوندي یو او ښایست مو د خیالونو په دنیا باندې راخور وي ښایست مو د خیالونو په دنیا باندې راخور وي د مینې په دردونو باندې پایو او ژوندي یو او آخري شعر دی چې اشنا د دې نه غټه معجزه به بله څه وي اشنا د دې نه غټه معجزه به بله څه وي دیره د وحشتونو په صحرایو او ژوندي یو مننه ننګیال صاحب د نظم سرلیک دی غږ چې د ژوند د لارې د سفر ملګرو د ژوند د لارې د سفر ملګرو یا سندرغاړو نغمهګر ملګرو یا خاوندانو د هنر ملګرو یا قلمکارو بختور ملګرو
قام له مو زیری د سبا راوړئ دې تورتمونو له رڼا راوړئ. وړاندې بند دی چې تیارې د جهل ختمول غواړي، شمې د علم بلول غواړي، قام اتفاق ته رابلل غواړي، ولس منزل په لبوتلل غواړي، د ځان ځانۍ علاج کول پکار دي، ولس په دغه پوهول پکار دي. مننه. لږ وړاندې بند دی چې لږ د نشو او تماشو نه وځو، لږ د نشو او تماشو نه وځو، د تورو زلفو د تیارو نه وځو، د پانزیبونو او بنګړو نه وځو، لږ د سازونو او نغمو نه وځو، د وطن ناوې مو زخمي پرته ده، دغه به کېږي زندګي پرته ده. مننه. مننه. دلته تدریس د رورولۍ پکار دی، دلته نفرت له ځانځانۍ پکار دی، دهقان ته غږ د خپلواکۍ پکار دی، څه بندوبست یې د سیالۍ پکار دی، نور به دهقان ته خپل منزل ورخایو، یو څه هنر به د مزل ورخایو. مننه. یا په قلم باندې مین ملګرو، د مینې امن ارمانجن ملګرو، یا بلبلانو د چمن ملګرو، د دې ولس په درد دړمن ملګرو، ځئ چې ولس ته حوصله ورکړو، ورته احساس د ژوندانه ورکړو. وړاندې بند دی چې د خپله خاوره به ازاده ساتو، د خپله خاوره به ازاده ساتو، دا به د هر چا د بیداده ساتو، په محبت به یې آباده ساتو، دا به په امن له فساده ساتو، دغه ملاتړ لره تیار کړئ ولس، نور د غفلت نه رابیدار کړئ ولس. او اخري بند دی ننګیال صاحب چې دلته کې پت بیدارول غواړي، دلته پښتو سینګارول غواړي، دلته غیرت را لړزول غواړي، دلته وفا ته ملا تړل غواړي، اوس د قلم په وسله جنګ پکار دی، اشنا په خپله خاوره ننګ پکار دی.